اعظم یو بیبی دا بنی اسرائیلو کی د بنی اسرائیلو کل پیغمبر حضرت موسی علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ډیر لوی پیغمبر دی. موسی علیہ الصلوۃ والسلام بلار روان دی. دا سیزی یو تنبو لګیدلې او دې تنبو کې داسې आवाज دی وای 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 دا ورته سخت आवाज. موسی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دې تنبو طرف ته تشریف آوری وکړه. تنبو مخې ته یو بوډۍ ښځه ناسته ده او هغه جاړي بار او आवाज د تنبو نه راځي. بوډۍ ښځې ته موسی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سلام په واچو. اے ګرانې مورې یو आवाज راځي आवाज اورما ډیر خطرناک आवाज دی وای وای. اے ګرانې مورې आवाज د چا دی ورته وی اے نوجوانا اے بچوړیا دا زما بچی دا فریاد کی جاړي دا میسج دی زما د تعلیم والا زنان موري چې قرآن او سنت تعلیم کوي یہی چاته خي یا خپل زده کوي. موسی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک می ورته وي ولی تکلیف دے ورته تکلیف د سن جوړ دے. بډای مور ورته وي دا زما لور دا یو ورځ د تورات شریف ستا پیجنینا یو د پیغمبر کتاب دے تورات شریفی نام دا اغه لوستلو. تورات شریف کی دا خبر رااله او ګوري نه چې خپل موسی علیہ السلام ولار دے پیجنینا اغه بچی می تورات شریف لوستلو د تورات شریف تلاوتی کولو. زما ضرورت پیدا شو د کټ نه پاسې دلې نشوما ما یو आवाज کو اے گرانی لوری ما تراشا ما ته ملوروے جواب ران کو بے میں دوبارہ आवाज کو زد ان جواب انتظار کم د فعل او د عمل انتظار کم جواب ملونش زما تکلیف سے واش بیا میں आवाज کو اے گرانی لوری ماتی شاری سر اللہ سو خزولو کتے انیولا تختید تورات شریف تاز تلاوت کو ما درت للو تا تیار نہیں ماویل و بچیا کم چی زماز کی روی دی و ما تا تکلیف دے اے گرانی لوری خدای دی زما دے تکلیف ایستا تا دروار بس دخورین میں اوتا تورات شریف کی خود لے دے آغا بچے میں لگے دا آغش پہ نصبا پورے ننداغی دمرٹے مشلو فریاد کی زخم معلومی گی نا درد معلومی گی احساس کی گی دلا دانخ کاری نا بدن باندی غوٹخ کاری نا او دیوی دازے میمات شو دازے میمات تے. موسیٰ علیہ السلام مبارک میں حیران دے اے گرانی موری معاف کولی غواری کنا او بچی میں تو معاف کو آگے بچی تو اے بچی اللہ رب العالمین با درت گناہ معاف کی اللہ بدی دردن نخلاص کی غدن آواز کی وائے وائے اور تو اے صبرات اخے دا سے عمل رات خایا چہ اللہ رب العالمین میں دی تکلیف نخلاص کی. موسیٰ علیہ السلام مبارک میں ورتوئے آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے لس بار درود شریف آیا او دعا پہ اغاڑا اللہ رب العالمین بدرتا اگر گناہ معاف کی. مور تو اے گرانی مورے زما پخل درود شریف نرازی گرانی مورے تیرا توایا زبے وائے ماں مور تے تپوس کی اے لوری اگا چی تا تختی تلاوت کولی
آغی باندی پوئیگی کنا اے گران مورے سر دسترگو چی ماتا اللہ را کری زپی اغا تورات کتلے نشما زپی اغا کتاب تلاوت کولے نشما اغی ورزن چستا دسرن ازار وطلے دے موسیٰ علیہ السلام پی جنینا آغا بی بی وی آغا موری وی یا الہ العالمین یا اللہ زمان لورو چی دا کم پیغمبر باندی نازل کتاب لولی چی تورات شریف دے و داغ پیغمبر نامد موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام یا اللہ داغ پا وسیل زمان لور معاف کا موسیٰ علیہ السلام میں دعا واری یا الہ العالمین دا آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذاتی درودی شریف الوستو یا اللہ دی درود شریف دویلو دو برکت یا اللہ حافظ راولا یا اللہ نظر راولا یا اللہ گناہ معاف کا بی بی ورطوی ولما موسیٰ علیہ السلام خودلو تا اخیری پیغمبر اخودلو ولی اغا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نو چتے موسیٰ علیہ السلام ورطوی اغد تمام پیغمبرانو امام دے اغد تمام پیغمبرانو امام دے دی حیران گوری موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر باندے اوخ کے رالے بدن گرم شو دعائی اغختلا دے ورطوی اے نوجوانا ما یو دعا کریوا کلمی چی ازارو کماویل خدایا ما باندے دا بنی اسرائیلو زمان پیغمبر موسیٰ علیہ السلام راولا چی دا غپلاس دعا اوکما زما دعا بقبول ایکنا وی اللہ دی دعا گانے قبولی کرلے حتی موسیٰ علیہ السلام اوز موسیٰ علیہ السلام ورطوی خدا تپوس مرانو کو بوڑای ورطوی چی دا زما دعا اللہ ولی قبول کرا وی ما تا پتا نشتا وی ما نخپل مور او پلار رضا تلی دی او ما تا ویلو چی اللہ دی دعا کی اثر واچوا او خدای دی دا پیغمبر دا ملاقاتنا معزز او مشرف اگرزوا دامی دا مور او پلار دعاوا عزیزان موسیٰ علیہ السلام یوزلی اللہ جل جلالہ تا درخواست کی یا رب ما تا بزما دا جنت گوانڈی و نخے یا اللہ دا خوراتا اوخایا دا خدا راتا اوخایا دعائی اکڑا اللہ ورطوی شتا ستا گوانڈی جنت کی دا بسوکی رب دنیا کے راتا نخے وی او بے خیم درتا وی سوک دے وی پلان کی خار کی یو قصاب دے وخا خرسی اغبستا گوانڈی وی گران موسیٰ علیہ السلام لارو قصاب پیدا کو چی کس خمدادے گوری او مزیدار وخد ٹوٹے یو طرف تا پرتا دا موسیٰ علیہ السلام انتظار اکو اغان وخ ختم شوا اغ وخ ٹوٹے راواغستا اور روان دے موسیٰ علیہ السلام اور پس روان شو سزے پر راگے دی ورطوئی تو خزما دیر خوخشی موسیٰ علیہ السلام توئی لکه په سفر روان دی او زه کور لر دی خو خدای نه چې زما ملما شي موسی علیہ السلام ته ډیره خدای در سره ملما بشم دا خو دار زو تمنا وا الله داغه پړه کې واچول نو سیبا لاړل موسی علیہ السلام او قتل دی سړی تا د ترکاری خو برابر کړه پخای کړه مزیدار جوړ کړه او اے صحیح بچو تخپل کې خدلا او بل خادي خداسي یو کچاوه دا یا زانگو دا یا دا سیو غٹ پچائی دا او پدے کے دو کسان پراتی دی یو سڑے دے او بل بوڑای خزا دا دوارا بوڑاگان دمرا کمزوری شوی کتاب لکل لکا دا مرغی بچی دا بوڑاگان دا سی وقت راش بیگا دو شیوخ راغلیو الحمدللہ ما محمود طویل مال بچی او دے گٹلا خدای در باندې ډېر لوی رحم کړي یو هغه کس راغلی چې دا خپل مکمل داسې پړسېدلی وه د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه ړومبی شاګرد دا کوړي په سن 70 کې د هغه فراغت شوی سون عمر بر
نو ما مرګورو ته ویل دی اورېرونه ما سره ناس مال بچو د دوی خپې کې منډی ما ویل زه به دا خبره نن کوم هغه چې زما هغه بچی ورته رانږدې شو وراره مې وویل نه نه زه تخنېږم الله پړسېدلې خپې دردمند خپې دردمند وجودونه 1965 کې 1965 کې فاضل شوی د کوټې نه یو په سن 70 کې د حقانی نه فاضل دواړه شیخانو او دواړه بوډاګانو وی مونږ ول جلال شو د محمود تپوس کو بیا ډېر خپم شو ما ول خدایا شیطان دې کله کله ډېر غلطي وسوسې درواچ دا شيوخونه مې دوه خبرې یاد کړې یو خبره ابل ول وی بابا خودلو ول بابا سره مې شپه مقابله وا دواړه باباګان یو بل خودلو وی ما ول جنن د بابا سره زم په ولاړه باندې زم نن مسکوم په ولاړه مړوي دام د سي ولاړو وی زه خو نشم درېدل نو مال ته خو دنه مشر نو ته بس درېدل خو هغه په دې نه پويږي چې مال دي چاپی وشي مال دي خلق استقبالي ته ودرېږي او نوجوانانو مولایانو تباہ او برباد شوي ګره غرق شوي تباہ شوي دې استقبالو ته مخوشاله گئی قسم دې چا چې ځان په خوره کې پټ کړي الله عرش ته رسولي چا چې ځان خودل جزء عرش ته ورسېږم خدای تحت السران ملاندې کړي دي قسم دې دوه علماو نه دوه خبرې نن سبق واغسو یو دا چې خپل علم ښکارا کول خپل خبره په خلقو منل او د دې اولیاء واقعات بیانول مولانا غلام الله خان صاحب رحمت الله علیه السلام پلان کی مولانا غرغشتو صاحب رحمت الله علیه السلام صحبت کو پلان کی سره وشو او هغه مونږ ته وی دعا وکړه مونږ خدای شي تبا کړو چې دا سپینګری عالم راته وی کنه جماله دعا وکړه مونږ وا محمود بیت موتا وګوره تا ته لوی شیخ الحدیث چې ما ته دعا وکړه تبا کړې دنه دعا وغواړه مالجی د ازما بچنګې دم کوي دواړه مې دنه نکړ چې دنه شو بل ته وی داسې به وکړو دا سورته یاسین شریفه په هر مبین باندې به اذان کو چې دا بچي په دم کو یارانو زو سره خوا کې ناسم چې مبین ته براغه ځان سره بلګي الله اکبر اذان به بل ما مو سره شروع ما درې مبینو کې ول بیرانه خبره یې راو خپل زوی مې دمول دریو کې مې اول بیرانه بلګي چا بل کوم ځای کې مبین دي او اغوی دا سونه بر عمرونه دي اغوی ته یاد دي دینه پته اولګي دا چې هغه زما د پیغمبر زمانه ته نږدې خلق دی دا وی حفظ الله محفوظ ساتل زما بچی ته نه اور ارمه ته نه موبایل باندې ویډیو کوله داسې بس غذر داسې وکړه داسې مونږ ورته سکو دی واسکټ ته مې دا سو ګوره کنه څنګه برابر راغی کنه آی هاي خدای توبه موسی علیہ الصلوۃ والسلام مال پدی کی او مسجرا کې دی خبره کې د مور د خدمت او د پلار د رضا د مور د رضا برکت دا او چې یو بوډۍ خزا د اغي په تکلیف کې مبتلا بچي ګوري الله هغه د درد نه فارغ کړه بوډۍ خزه سره الله د پیغمبر ملاقات نصیب کو دا څومره لوی سعادت ته دا برکت د چاو دا د والدینو موسی علیہ الصلوۃ والسلام وای چې دی خو روټي خوري بیا دی خو ور کوي ناګهانه आवाज شو دا سړی روان شو بار وزي چا आवाज کو موسی علیہ الصلوۃ والسلام سر اوچت کو چې وګورما دې طرف تاسو پرات دي چې دی ورته روټي ورکی خلقي ورکی आवाज راځي موسی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک می سر وړاندې کو ګوري دی کجاو کی ګوري دی زنګو کی یو بوډۍ دا بل بوډا ده د مرغۍ د بچو بشانتی ډیر کمزوري شوی دی اغوی لا خلواز نیولې دی ورته بل نوړي خلک واچ موسی علیہ الصلوۃ والسلام تپوس کی اے بابا اے مور دادی سکیږي ورته وی دا زما بچي موسی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک مناست
دا بوډۍ او بوډا دواړه وای یا الہ العالمین خدایا زما بچے د موسی علیہ السلام گوانډی کا موسی علیہ السلام می نظر اړای زوی د بار ناراضی کله چې زوی نړۍ برابرۍ ګوري د پلار نم روح تله مور نم روح تله انا لله وانا الیه راجعون دواره اولی دل دواره پراته دی وفات دی دا قصاب نه پیژني چې ما سره راغله سوک دے فوراً ور باندې आवाज کوي اے زمونږ د بنی اسرائیل پیغمبره اے موسی کلیم الله علیہ السلام مال د بخنی دعا وکا اور تو اے بچوڑیا سنگ دې زو په جندلما نخو متا سره تعارف کړه دے نمتا سره خبرې کړې دي ورته وی اے موسی علیہ السلام زما مور به دعا کولا چې یا الہ العالمین زما او زمان روح خدایا داس مجلس کے والا چې موسی علیہ السلام موجودی او ماته دا دعا کړې و چې اے بچوړیا اے موسی علیہ السلام ماله دعا کړې و نو زه تاسو دستانه د دعا کوم چې دا دعا به قبول وي کنا وې کوم دعا کړې و وې ما بچ کله خدمت وکړو نو ما ته مور او پلار ول چې الله دې موسی علیہ السلام گوانډي کا جنت کې او هغه دعا دې قبول شوی د مور او پلار ښا مام د رب العالمین ته وړاندې عرض وکړو رب ته می درخواست کو ربا زما په جنت کی گوانډي سوگی موسی علیہ السلام ورته فرمای وای ما ته رب او فرمایل جل جلاله چې پلان کې قصاب بستا گوانډي وی ما ته پوس به نه کړي چې اقصاب ولی گوانډي دے او ما ستا عمل او کردار لیدلو نو یقینا چې ته د الله رب العالمین جنت کې زما گوانډي ګرځولې معزز موسی علیہ السلام دا د دومره لوی مقام دی د دومره لوی شان خاوند دی خپل به موسی علیہ السلام د رب ملاقات ته چتلو دومره به الله ته اوجړل مور به مور سره جړل به مور ته ویلې موري دعا وکا د جلال او د متکبر ذات جل جلاله ذات روانم د چا پروا نه ساتي اغله موسی او هیڅوک هغه خپل ذات سره خپل اختیار کی فیصله کوي اسنه چې مورې ما واپس نه کی ما ونه رټي موسی علیہ السلام به مور دعا کوله بچیا ز الله دې در سره داسې ملاقات نصیب کړي چې تا نه غرض اوي تا نه غ خوشاله او ته په ملاقات راځي او خوشاله راشي